نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ باندې با خلک داسې راپورته شي له قبرونو چې لاسونه به هم نه پښې به هم نه غوږونه به هم ترې کټ سوي داسې بلو غوړېږي او د حساب کتاب دپاره به د شام منځکې ته رواني داسې بلو غوړېږي او روان به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا به کوم خلک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته وفرمایي چې دا هغه کنجر او ډمان خلک دي چې دوی به په دنیا کې کنجرتوب کوه دوی به په دنیا کې په ودونو کې ډمان راوستل دوی به په دنیا کې ډول او سورنۍ په ودونو کې غږاوه دا هغه خلک دي الله جل شانه موږ ټول ته وساتي اللهم انا نعوذ بك دا تل الزرع قسم مخلوق به تا ته ولاړي او ته په داسې حال کې د محشر مخې ته ورځې او هلته د خلکو تر مخه او بیا به ورته معلومیږي چې دا په دنیا کې هغه شخص چې کنجرتوب او ډمتوب به کوو الله اکبر الله دې موږ ته وساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یجتمع امتی علی الضلاله زما امت دا په ضلالت باندې نه جمع کیږي فإن اجتمعت على الضلاله ويكچرته په ضلالت او په گمراهی او په بدکاری او په یو بد فعل باندې چې کوم د جمع سول فانا بريء منهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دې خلکو نه زبری ما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو نه ځان بری کی تاسو بیا کوم درته ورځي د قیامت پر ورځ هغه محشر خو به داسې ورځ وي چې الته به هر بنده چې کوم د یو आवाज کوي چې ربا نفسي 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 یو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا یو پیغمبر ته خلق ورځي چې زما دا سفارش الله ته وکړه هغه ورته وایي نفسي نفسي زما خپل یو حاجت چې الله ته وایي بل پیغمبر ته ورځي بل پیغمبر ته ورځي ټول ورته نفسي نفسي आवाज کوي یو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام داسې هستی ده چې بنده ورته ورشي دی ورته وایي امتی امتی اے د امت اے د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام امتی ته دې پیغمبر امتی شي ته په قیامت پر ورځ باندې نه هېر کړی ته نن څنګه د هغه دین د په بې باکۍ سره د بخول اندې کوي د مسجد ته دومره لوی شاعر اسلام دا ته د بخول اندې کوي دا ته څومره زړور سوی دا ته څومره بې باکه سوی د اسلام په دایره کې چې تا ته د خوا کې مسجد او بیا ته راځي دلته ډمې ګډې الله اکبر کبیره مسلمانه نن چې تا باندې عذابون راځي په مختلف قسمه کله د کورونا په شکل کله د زلزلې په شکل کله د باران د نه کېدو په شکل اطاله وجنه چې کوم د حشرات الارض د ځمکې حیوانات دا په تکلیف باندې د مسلمان اطاله دغه خبيث فعل د وجنه چې په دنیا کې د داسې اسباب خپل کړي چې مشرک او کافر هم ترې شرمېږي مسلمان ته په دې باندې ځان ته مسلمان وای په دې عمل قرآن والله که الله وبخلي الله تعالی وایي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري ورکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای ورکه زیر هغه مؤمنان ته چې نیک عمل کوي بد عمل نه یاد کړي دا ته چې کوم عملونه کوي دا که عملونه دي دا والله که د مؤمن له شان سره مناسب وي چې تا باندې الله یو لوی نعمت وکي تا ته الله جل شانه اول زوی درکي هغه زوی په بهترینه طریقې سره نشونما وکي او بیا د ترالوي کی او بیا الله جل شانه یو بل نعمت در باندې وکي چې هغه ته وعده وکي دې هغه دې وګرځي دې جوګه دې وګرځي چې هغه ته تسکي وعده وکي او بیا راپورته سي یم دغه زوی چې د الله پاک درکړی او بیا دې لوی ک یا الله په نعمتونو باندې او بیا دغه زوی ته چې کله وعده کې یا الله جل شانه په نافرمانی سره کې الله اکبر یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم اے انسان ته د الله جل شانه په کوم شي کې په دوکه کې پریوته چې ته الله جل شانه هیر ک او د غیر طریقې او بدکاری دي شروع کړه الله اکبر کبیره الله جل شانه موږ ټول مسلمانان دغه بد فعل چې نن سبا شروع ده یقینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با خپل قبر اطهر کې کم نه خپوي دا د امت اعمال په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې پیش کیږي دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورول کیږي فرشتي ورسي لدی اعمالونه چې خبريږي مسلمانه تبسوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زړه خوشاله سي هیڅ کله نه په دې عمل باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام زړه ډیر زیات خپکیږي او دا پیغمبر خدا سي پیغمبر نه ده کنه دا پیغمبر خدا سي عظیم پیغمبر ده چې د هجرت په موقع باندې ابوبکر رضی الله عنه سره په سفر باندې روان ده او دې دین د لپاره قرباني ته ګوره په خې پوره نه لګي وای کافرانو باندې په سراج د پخو
دا چا په پیدا کې ما په غاری سور کې تکلیف را ورسي دې دې څه د پاره د دین د پاره هر څه ورکول کفار ورته وایي که ته غواړې د ټولو عربو بهترینه د مکې بهترینه ښځه به تا ته په نکاح کو دولت به درکو فلان شی به درکو فلان شی به درکو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین دپاره ټول رد کوي مسلمانان تا باندې څه چل وسو چې تا دا دین داسې تر شا واچوو په دې دین باندې داسې بې باکه سوې ته داسې بې باکۍ سره دا دین له پښو لاندې کوې مسلمان دا ستا شان سره بالکل مناسب نه ده ته د هغه پیغمبر امتی چې هغه پیغمبر د ستا لپاره شپه او ورځ ځړل الله ته هم دا ویل چې رب زما امت چې کوم دا مه هلاکې که دا دعا نه وای امتی د ستا د نن اعمال دا د قوم ثمود او قوم عاد د ټولو قومونو نه بدتر دي ټولو قومونو ته چې الله عذابونه ورکړي دي هغه ټول ګناهونه په تا کې موجود دي خو د ډېر د خوږ پیغمبر امتی د وجه نه الله عذاب نه درکوي نو تم د دې پیغمبر د امتی له خیال وساته